السلام علیکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپېته نصیحتونه مې درته راوړي چې موږ او تاسې ورته په خپل ژوند کې او هر انسان ورته جدي اړتیا لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحیح او مبارکو حدیثو څخه مې دغه سپارښتنې او نصیحتونه راټول کړي دي. که هر انسان دې سپارښتنو ته غوږ کېږدي او عمل پرې وکړي، باور وکړئ نه یوازې په دنیا کې بلکې په آخرت کې به هم د کلمې په واقعي معنا بریالی او نیکمرغه ژوند ولري او د جنت مستحق بشي ان شاء الله. لومړی نصیحت: توبه. د توبې په اړه ګڼ مبارک آیتونه او زیات حدیث راغلي چې ارزښت یې ډېر لوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ژباړه: چا چې توبه وکړه داسې به شي لکه هیڅ ګناه چې یې نه وي کړې. په یو بل مبارک حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. ژباړه: چا چې توبه وکړه مخکې له دې چې لمر له مغرب نه راپورته شي، یعنی قیامت شي او لمر له مخالف جهت نه راپورته شي، الله تعالی به یې توبه ومني. د انسان توبه تر هغه وخته پورې الله پاک قبلوي تر څو چې ساه په بدن کې وي. کله چې د انسان ساه د حلق ته یا د حلقوم ته راورسیږي، بعد د هغې بیا د انسان توبه نه قبلیږي او یا لمر له مخالف جهته له مغربه راپورته شي او د قیامت ورځ شي، نو هغه وخت بیا د انسان توبه نه قبلیږي. له دې نه هاخوا هر وخت چې انسان توبه وباسي، توبه یې الله پاک قبلوي ان شاء الله. نو له هرې تېروتنې او ګناه وروسته توبه حتما کوه. له توبې پرته الله تعالی ته د بیا ورتګ بله لاره نشته. دویم نصیحت: زده کړه. یو عالم پر شیطان تر زر عبادت کوونکو سخت تمامیږي، یعنی شیطان ته د زر عبادت کوونکو تیریستنه د یو عالم تر غولولو آسانه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من سلک طریقا یبتغی فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ژباړه: چا چې د علم ترلاسه کولو لار ونیوله، یعنی د علم ترلاسه کولو په لار ووت، الله تعالی به ده ته د جنت لار آسانه کړي او ملایکې به د علم زده کوونکي ته خپلې وزرې پرانیزي او د عالم لپاره هر هغه څه چې په اسمانونو او ځمکې کې دي بخښنه غواړي، ان په سمندر کې کبان. او په عابد د عالم فضیلت داسې دی لکه د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې. او بېشکه علما د پیغمبرانو وارثان دي او بېشکه پیغمبرانو نه دینار په میراث پریښي او نه درهم، او یوازې علم یې په میراث پریښی. او څوک چې دغه غوره کړي بېشکه ښه برخه یې ترلاسه کړي. ته چې کله له کوره ووځې او د علم مجلس ته ورشي او علم دې زیات کړي، یا فیسبوک کې وخت په داسې ویډیو تیروي چې په پای کې دې په پوهه کې زیاتی راشي، یا د یو مطلب یا له ویډیو کتلو وروسته ملګرو سره یې شریک کړي، یا د علم دپاره کوم هیواد ته سفر کوي، یا هر هغه لاره نیسي چې ستا علم پرې زیاتیږي او علم پکې ترلاسه کوي، نو دغه لاره چې تا پرې مزل وکړ د جنت لاره ده چې الله تعالی به یې درته اسانه کړي.
عالم وای که دنیا غواړي علم وکړه، که آخرت غواړي علم وکړه، او که دواړه غواړي بیا هم علم وکړه. دریم نصیحت د الله تعالی ذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک حدیث کې فرمایي: الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذکر الله. ژباړه: آیا زه ستاسې تر ټولو غوره عمل باندې خبردار نه کړم؟ ستاسې د واکمن پر وړاندې تر ټولو سپېڅلی عمل او ستاسې د درجو لوړونکي او ستاسې لپاره د سرو زرو صدقه کولو څخه غوره او ستاسې لپاره له دښمن سره تر مخامخ کېدو غوره چې تاسې د هغوی غاړې ووهئ او هغوی ستاسې غاړې ووهي، یعنی تر دې غوره کار دی ده. صحابه ځواب ورکړ: ولې نه ای د الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: د الله پاک ذکر کول. که ته قرآن کریم لولې، د الله تعالی ذکر کوي، که توبه وباسې او استغفار وایې، ته ذاکر یې. که عادي ذکر او اذکار هم کوي او د الله تعالی صفات بیانوي، ته ذاکر یې. که ته د الله تعالی په عظمت او خلقت کې فکر کوي، ذکر کوي، او بالاخره هر هغه عمل چې ته الله تعالی ته نږدې کوي ذکر کې حسابيږي او تر سره کوونکی یې تر ټولو غوره کار کوي. څلورم نصیحت: نیک عملونه. هغه انسان هیڅکله نه پښیمانه کیږي او تاوان نه کوي چې کله ورته د مرګ ملائکه راشي او د خیر ښېګڼې کارونه ډیر کړي وي او یا یې د ترسره کولو رښتینی نیت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کل معروف صدقه والدال علی الخیر کفاعله. ژباړه: هر نیک کار صدقه ده او د خیر کار لامل داسې دی لکه په خپله چې هغه نیک کار کړی وي. په یو بل مبارک حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله. څوک چې د یو خیر کار دلیل او باعث یا لامل شي، همدومره اجر ګټي چې څومره یې ترسره کوونکی ګټي. پنځم نصیحت: د الله تعالی دین ته دعوت. دعوت ډیر لوی اجر لري، که څومره یې په اجر وغږیږم کم دی. په قرآن کریم او په ګڼو احادیثو کې فضیلت بیان شوی چې د بیلګې په توګه یې ځینو حدیثونو ته اشاره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: بلغوا عني ولو آیه. لمانه یې خلکو ته ورسوئ که یو آیت هم وي. دین ته دعوت په هر مسلمان تر هغه اندازې چې د پوهه لري لازمی دی. خیر البشر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ژباړه: چا چې هدایت یعنی د الله تعالی لار یا دین ته دعوت وکړ، همدومره اجر ترلاسه کوي چې د په لاس دعوت شوي کس یې ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د هغوی له اجر نه هیڅ نه کمیږي. او چا چې ګناه ته څوک راوباله، همدومره ګناه ترلاسه کوي چې څومره اصلي ګناه کوونکی ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د هغوی له ګناه څخه څه نه کمیږي. شپږم نصیحت: د نیکي امر او له بدۍ منع کول. د اسلامي امت یوه لویه ځانګړتیا دا ده چې الله تعالی د نور امتونو لپاره لارښود یا معلم په توګه ټاکلی دی. الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. ژباړه: تاسې هغه غوره امت یاست چې د انسانانو د لارښوونې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوي یاست، چې د نیکۍ امر کوئ او له بدیو منع او پر الله تعالی ایمان لرئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي:
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ژباړه: په تاسې کې چې چا ناروا کار ولید په لاس یې مخنیوی وکړئ، که مو دا نشو کوئ نو په ژبه یې مخنیوی وکړئ، او که د دې توان مو هم نه درلود له دغه کاره په زړه کې کرکه وکړئ، او دا د ایمان تر ټولو ټیټه کچه ده. اووم نصیحت: د قرآن کریم تلاوت. د انسان په ژوند کې تر ټولو د لوی اجر درلودونکی نفلي عمل د قرآن کریم تلاوت دی چې د انسان ژوند برکتي کوي او انسان پرې نیکمرغه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ژباړه: قرآن کریم لولئ ځکه چې په قیامت کې قرآن کریم د هغه چا شفاعت کوي چې لوستلی یې وي. اتم نصیحت: د قرآن کریم تدریس. نورو ته د قرآن کریم ورزده کول تر ټولو غوره کار دی چې ورسره مسلمان هم تر ټولو بهتر انسان جوړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ژباړه: په تاسو کې تر ټولو غوره انسان هغه دی چې قرآن کریم په خپل زده او نورو ته یې ورزده کړي. نهم نصیحت: د قرآن کریم زده کول. د قرآن کریم تلاوت یو شی او د احکامو او ژباړې زده کړې تر هر څه مهم دي. هر مسلمان باید د خپل ژوند لارښود یعنی قرآن کریم زده کړي او خپل ژوند د همدې مبارک کتاب په لارښوونو عیار کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ژباړه: په تاسو کې تر ټولو غوره انسان هغه دی چې قرآن کریم په خپل زده او نورو ته یې ورزده کړي. د حدیث مبارک ته په کتو تر ټولو غوره او نیکمرغه انسان هغه دی چې قرآن کریم زده کړي او نورو ته یې وښایي. یعنی قرآن کریم په رښتینې معنا د هغې ژباړه، د هغې احکام زده کړي او په هغې کې تدبر او تفکر وکړي. لسم نصیحت: د الله تعالی لپاره مینه. د قیامت په ورځ الله تعالی هغه بندگانو ته چې په دنیا کې په خپلو منځونو کې د الله تعالی لپاره له یو بل سره مینه کوله د خپل عرش تر سیوري لاندې ځای ورکوي. هغه ورځ چې د الله تعالی د عرش تر سیوري پرته بل هیڅ سیوری نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ژباړه: چیرې دی هغه کسان چې زما د جلال په خاطر یې له یو بل سره مینه کوله؟ نن به دوی ته داسې سیوري لاندې ځای ورکړم چې بل هیڅ سیوری په دغه ورځ نشته مګر همدغه یوازینی زما سیوری. په یو بل مبارک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الله تعالی فرمایي: المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشهداء. ژباړه: د قیامت په ورځ به د هغو کسانو ته چې زما لپاره یې له یوه بل سره مینه کوله له نور نه جوړ شوي منبرونه وي چې شهیدان او پیغمبران به ورسره غبطه کوي. یعنی ورته به حیران وي چې دغه انسانانو په کوم کار باندې دغه مقام ګټلی دی. دوی ته به ویل کېږي چې دغه انسانانو په دنیا کې د الله پاک لپاره له یوه بل سره مینه کوله. 11 نصیحت: د ناروغ پوښتنه. د ناروغۍ پر وخت د مسلمان ورور پوښتنه یا عادت ډیر زیات اجر لري. د ترمذی په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یو مسلمان چې کله د بل مسلمان ورور د ناروغۍ پوښتنې ته سهار ورشي نو 80,000 پرښتې ورته تر ماښامه دعا کوي، او که ماښام د مریض پوښتنه وکړي نو تر سبا پورې به 80,000 ملایکې دته دعاګانې کوي او د ده لپاره به په جنت کې د میوو ذخیره وساتل شي. بل حدیث مبارک کې د دې کار ارزښت په اړه راځي: د ناروغ د صحت پوښتنه کوئ، وږو ته خوراک ورکوئ او بندیان له بند خلاصوئ. 12 نصیحت: د قرض په خلاصون کې خلکو سره مرسته. څومره چې کوای شي د الله تعالی له بندگانو سره مرسته کوئ. دا الله تعالی ته ډیر منل شوی کار دی.
د مسلم په یو حدیث کې راځي چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دنیا کې له یو مؤمن نه اندېښنه لري کړه الله تعالی په قیامت کې د تشویش لري کړي چې له اړمن سره مرسته وکړه الله تعالی به ورته ټولې چارې په دنیا او آخرت کې اسانه کړي چې د مسلمان پرده وکړه الله تعالی به په دنیا او آخرت کې د پرده وکړي الله تعالی تر هغه له بنده سره مرسته کوي چې بنده له نور خلکو سره مرسته ته دوام ورکړي چې د علم لار غوړه کړه الله تعالی به جنت ته د تلو لار اسانه کړي او هر هغه څوک چې د الله تعالی د کتاب د زده کړې یا لوستلو لپاره سره په جماعت کې راټول شي پر دوی به آرامش او سکینه نازله کړی شي او رحمت به له دوی چاپیر شي او ملایکې به یې چاپیر کړي او الله تعالی به یې اسمانونو کې یاد کړي 14 نصیحت په خلکو پرده اچول که غواړې چې ستا پرده وشي ته د نورو عیبونو پټوه او د خلکو آبرو خوندي ساته حدیث شریف کې راځي چې د مسلمان پرده وکړه الله تعالی به په دنیا او آخرت کې د پرده وکړي پام وي دا ډیر بد عادت دی چې ته یو چا کې تیروتنه یا خطا وویني او ډنډوره پسې جوړه کړي که پر اختیا غواړي چې د هغه د ستونزه حل شي دته په خپل ووایا ډنډوره پسې ما جوړوه بلکې د اصلاح کوښښ یې وکړه له دې سره به الله تعالی ستا پرده خوندي وساتي 14 نصیحت نیک اخلاق نیک خوی او اخلاق د مسلمان لپاره تر ټولو لوی سرمایه او جنت ته د تللو یو مهمه وسیله ده له رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه تر ټولو لوی عمل چې انسان جنت ته بیایي کوم دی خیر البشر صلی الله علیه وسلم وویل تقوا او نیک اخلاق امام احمد یو حدیث روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ د مؤمن د حسناتو په تله کې تر اخلاق او درون شي نشته او الله تعالی له فحاش انسان څخه کرکه کوي چې نور خلکو ته تاسو څوي چې خپل یې اوریدل نه غواړي 15 نصیحت صداقت یا رښتینولي رښتینولي د ایمان یو مهمه برخه او د مسلمان زیور ده مسلمان او مؤمن ته نه خي چې دروغ دی وایي په یو متفقون علیه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رښتینولي غوړه کړی ځکه صداقت د نیکی لور ته هدایت ده او نیکی انسان جنت ته بیایي مؤمن چې رښتیا وایي بل اخره د الله تعالی پر وړاندې ورته صدیق صفت ورکول کیږي له دروغ ډډه وکړي ځکه دروغ د بیلاری او گمراهي بیا دوزخ ته د تلو لامل کیږي هر انسان چې دوامدار دروغ وایي د الله تعالی پر وړاندې ورته د دروغجن صفت لیکل کیږي 14 نصیحت غصه خوړل یا کنټرولول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غصه کنټرول کړه په داسې حال کې چې کوي شول خپل غصه پر چا سړه کړي یعنی د زړه بړاس وباسي الله پاک به قیامت کې د ټولو مخلوقاتو مخکې راوغوړي او اختیار به ورکړي چې ځان ته له جنته هوري وټاکي چې کومې خوښي وي الله پاک په قران کریم کې هغه چې خپل غصه کنټرولوي نیکان بللي او فرمایي چې الله پاک له نیکانو سره مینه کوي الله پاک فرمایي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ژباړه دا هغه لپاره چې د بډایي او بېوزلۍ په دواړو حالاتو کې مال مصرفوي یعنی صدقه ورکوي غصه خوري او د نورو له تیروتنو تیریږي یا خلکو ته بخښنه کوي داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي یعنی دغه د هغو نیکانو خوینه او صفات دي چې الله پاک ورسره مینه کوي 15 نصیحت د مجلس کفاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په یو مجلس کې کینی نو بیګټه او بې معنا خبرې ډېری شي او مخکې لدې چې له مجلس پاتېږي دا دعا وایي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله پاک به ورته دغه دعا په لوستلو په دغه مجلس کې تیروتنې وبخي نو کله چې له مجلس پاتېدی دا دعا حتما وایي 18 نصیحت صبر او زغم صبر یا زغم د بنده لپاره بهترین علاج دی
هغه انسان چې د سختۍ او مشکلاتو پر وخت پر اختیار صبر کوي دا په دې دلالت کوي چې خپل رب پیژني او د هغه فیصلو ته تسلیم دی. د مثال په ډول بلا تشبیه او بالغ انسان د غاښونو ډاکټر ته ناست وي. د میکروبي غاښ ویستلو پر مهال سره لدی چې درد ورسیږي او په تکلیف اخته کیږي خو بیا هم له ډاکټره مننه کوي ځکه د یو میکروبي غاښ ترې لري کوي او له یوې ستونزې بچ کوي. خو ماشوم بیا فکر کوي چې ډاکټر پرې سختی راولي او زیان ورسوي. له ډاکټره ناراض وي او په دې نه پوهیږي چې دا علاج یې په ګټه دی. د صبر مثال هم دغه دی چې د ستونزو پر وړاندې صبر سره انسان نه یوازې دا چې اجر ګټي بلکې خیر هم پکې وي. خو د انسان عقل لکه ماشوم محدود دی د پردې تر شا پر خپل خیر نه پوهیږي. الله پاک فرمایي قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الزمر لسمایت ژباړه ووایه اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د الله له طرفه اے بندگانو زما هغوی چې ایمان یې راوړی دی یعنی اے مؤمنانو وویریږئ له عذابه د رب خپل. شته هغو کسانو ته چې په دنیا کې نیکی کړي ښه بدله یا اجر یا نیکی او ځمکه د الله ارته ده یا پراخه ده. بېشکه همدا خبره ده پوره به ورکړل شي صابرانو ته اجر او ثواب د دوی بې حسابه. په یو متفق علیه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان باندې چې سختی ناروغي غم او خفګان یا تکلیف او نور غمونه راځي الله پاک ورته د دې په بدل کې ګناهونه بخي آن که یو ازغی پخه کې لاړ شي. بل حدیث مبارک هم ورته موضوع ته اشاره کوي. هیڅ داسې مصیبت نشته چې مسلمان ته دی ورسیږي مګر دا چې الله پاک یې پرې ګناهونه وبخي آن که پخه کې ازغی لاړ شي. دا حدیث مبارک صحیح البخاری روایت کړی دی. 19 نصیحت له والدینو سره نیکی. الله پاک په قرآن کریم کې د سورته بقره په 83 د نساء سورت په 14 د الانعام په 150 او د الاسراء په 23 او 40 آیتونو کې چې کله سپارښتنه کوي چې د الله پاک عبادت وکړي او شریک ورسره منیسي سملاسي پسې دا سپارښتنه کوي چې له مور او پلار سره نیکی کوي. دا په دې دلالت کوي چې د مور او پلار خدمت څومره لوی عبادت دی او که انسان پر وړاندې غافل پاتې شي ګناهګاریږي. الله پاک فرمای وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الاسراء 23 آیت. ژباړه او ستاره حکم کړی دی چې عبادت مکوئ تاسو د بل هیڅ چا مګر یوازې د همدغه الله پاک او له مور او پلار سره احسان نیکی او ښه چلند کوئ. کچیر یو له دوی څخه یا دواړه یعنی مور او پلار له تاسو سره زاړه شي یا عمر زیات شي نو ته دوی ته اوف هم موایا د اوف په اندازه غبرګون هم مخکاره کوه او هغوی مرټه او نیک او پستی خبرې ورته کوه او هغوی ته خپل د عاجزۍ او مهربانۍ وزرې وغوړوه یا ورسره د نرمۍ او رحم غاړه وړه او وایه دا دعا ای ربه پر هغوی دواړو رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. له ابي هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خوار او برباد دي شي 3 واره همدا جمله تکرار کړه. هغه کس چې مور او پلار یې په زوړوالي کې وموندل یعنی مور او پلار یې زاړه شول یا یو له دوی مور یا پلار زاړه شي او د هغو ته په خدمت باندې جنت ته لاړ نشي. 20 نصیحت له کونډو او مسکینانو سره مرسته. په یو متفقون علیه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له کونډو او مسکینانو سره مرسته کوونکی د الله تعالی په لار کې د مجاهد په څیر اجر ګټي یا د هغه چا په شان ثواب ترلاسه کوي چې شپه په عبادت تیروي او ورځ روژه نیسي. 21 نصیحت د یتیم کفالت. څوک چې د یتیم کفالت کوي یا د یتیم
لګښتونه او د روزنه په غاړه اخلي، هغه به جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې گاونډی وي. د ترمذی په یو صحیح حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه او د یتیم پالونکي به په جنت کې د دوه ګوتو په شان نږدې یو. او بیا په مبارکو ګوتو اشاره وکړه، یعنی د شهادت ګوته او منځنۍ ګوته یې یو ځای کړي، یعنی دومره به د یتیم کفالت کوونکی له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې نږدې وي. 22 نصیحت: اودس د انسان ګناهونه او تیروتنې رژوي. په صحیح مسلم کې روایت شوی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه په فرایض او سنت او مستحبات برابر اودس وکړ، د دل بدن نه ګناهونه ووتل، ان د نوکانو لاندې هم ګناهونه وځي، یعنی ګناهونه ټول په اودس سره رژيږي. علما وايي دا حدیث د کوچنیو ګناهونو په اړه دی او کبیره ګناهونه بیا د توبې په وستلو لمنځه ځي. دا صحیح مسلم په بل حدیث کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم می ولي چې داسې اودس وکړ لکه ما چې وکړ. بیا یې وویل چې داسې اودس وکړ الله پاک یې تیر شوی ګناهونه وبخل او المنځ او جمعه ته تک به الله پاک په نفلونو کې حساب کړي. 23 نصیحت: لا اودس وروسته د شهادت کلمه ویل. کله چې انسان اودس پای ته ورسوي او ورپسې دغه دعا ووایي چې لاندې حدیث شریف کې راغلی د جنت ټول اته دروازې به ورته خلاص کړای شي او اختیار به ورکړل شي چې له کومې چې خوښوي جنت ته داخل شي. په دې اړه د صحیح مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې هیڅ څوک داسې نشته چې اودس وکړي په ښه ډول وکړي بیا دا دعا ووایي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. مگر دا چې د جنت اته دروازې به ورته خلاص کړای شي او له هر یوې چې زړه وي جنت ته به داخل شي. 24 نصیحت: مؤذن پسې اذان تکرارول. په صحیح مسلم کې له عمر ابن الخطاب رضی الله عنه څخه روایت شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې اذان کوونکی الله اکبر ووایي او څوک ورپسې الله اکبر تکرار کړي، اشهد ان لا اله الا الله ووایي او هغه هم همدغه شان ووایي، بیا مؤذن اشهد ان محمد رسول الله ووایي او هغه هم پسې تکرار کړي، بیا مؤذن چې کله حي علی الصلاة او حي علی الفلاح وایي د پر ځای لا حول ولا قوه الا بالله وایي، بیا کله چې مؤذن اخر کې الله اکبر او لا اله الا الله وایي او د همدغه شان وایي لا زړه نه وایي دا کس جنت ته داخل شو. یعنی مؤذن پسې چې ټول اذان تکرار کی او کوم ځکه چې مؤذن حي علی الصلاة وایي ته پسې تکرار کړي چې لا حول ولا قوه الا بالله، او بیا چې کله مؤذن حي علی الفلاح وایي هم پسې ته تکرار کړي چې لا حول ولا قوه الا بالله، او نو ټول اذان د مؤذن په شان وایي هغه پسې تکرار کړي، الله پاک به د جنت ته بوزي. امام ابو داود او احمد یو حدیث روایت کړی چې البانی صحیح بلله لا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل اذان کون کې موږ نه د اجر او ثواب په ګټلو کې غوړه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته هم همغه څه وایې چې اذان کون کې وایي، کله چې خلاص شوي بیا هر څه چې غواړي وایي غواړه الله پاک به درکړي. یعنی کله مؤذن سره اذان تکرار کړي او په پای کې دعا وکړي او هر څه چې وغواړي الله پاک به د دعا قبول کړي. 25 نصیحت: د جمعتونو جوړول. څوک چې په دنیا کې جمعات جوړ کړي الله پاک به ورته همغه شان په جنت کې جوړ کړي. په یو متفقون علیه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یو جمعات جوړ کړي الله پاک به ورته همغه شان په جنت کې جوړ کړي. 26 نصیحت: مسواک وهل. د اودس پر مهال مسواک استعمالول سنت عمل دی او اجر لري ان شاء الله. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما پر امت بوج کېدای نه امر به مې پرې کړی و چې هر لمانځه لپاره مسواک استعمال کړي. بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما پر امت بوج کېدای نه ما به ورته امر کړی و چې هر اودس کې مسواک وکاروي.
په یو بل حدیث کې بیا راځي چې بیبي عایشه رضی الله عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړي چې فرمایلی دي مسواک د خولې پاکونکې او د رب راضي کوونکې دی. 28م نصیحت: جومات ته تګ. هر څوک چې جومات سره یې زړه تړلی وي او د هر لمانځه لپاره جومات ته ځي راځي، په هر وارې تګ سره به یې الله پاک په جنت کې مقام او منزلت لوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو متفقون علیه حدیث کې فرمایي څوک چې جومات ته لاړ شي او راشي، یعنی د جمع لمونځ لپاره، الله پاک به ورته جنت کې منزلت او مقام لوړ کړي په هر تګ راتګ باندې. د دې حدیث په شرح کې ځینې علما وایي هر څوک چې جومات ته د جمع لمونځونو په ځانګړي ډول د سهار جمع ته لاړ شي، بیا هلته تر لمر ختو پورې تم شي او عبادت وکړي او بیا د ماښام جمع ته لاړ شي او هلته پاتې شي او جمع وکړي، الله پاک به هر ځل دغه کار سره جنت کې موقف لوړوي. د دې ترڅنګ به الله پاک د جمع په خاطر د هر لمونځ ان تر 29 چنده اضافه ثواب ورکړي. بل حدیث شریف کې راځي د چا چې زړه له جومات سره تړلی وي، د قیامت په ورځ به هغه 9 کسانو په ډله کې وي چې الله پاک د خپل عرش تر سیوري لاندې ځای ورکوي. هغه سیوری چې په هغه ورځ به تر هغه بل سیوری نه وي. 28م نصیحت: 5 ګوني لمونځونه کول. هر مسلمان چې 5 وخت لمونځ په ښه ډول وکړي، الله پاک یې پخواني صغیره ګناهونه بخي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې حضرت عثمان رضی الله عنه څخه روایت شوی چې فرمایلی دي لا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه می واوریدل هیڅ مسلمان داسې نشته چې د 15 وخت فرض لمونځونو وخت پرې راشي او د ورته ښایسته او بشپړ او داس وکړي، په خشوع سره د لمونځ ارکان او رکوع او سجدي وکړي، مګر دا چې دای د مخکنیو صغیره ګناهونو لپاره کفاره شي کای کبیره ګناهونه نه وی کړي. یعنی هر ورځ چې پرتا د 15 وخت فرض لمونځونو وخت راځي او ته ورته ښایسته په سم ډول او داس وکړي، په خشوع او ټول پام سره د لمونځ هر رکن لکه رکوع، سجده او نور ارکان پوره کړي، لدې سره به د مخکینی صغیره ګناهونه درته وبخښل شي. او دا یوازې و ځانګړي وخت پورې محدود نه دي، بلکې ټول کال هر ورځ چې ته دا کار کوي ستا مخکینی صغیره ګناهونه بخښل کیږي. د کبیره ګناهونو بخښل کېدو لپاره بیا توبه او د الله پاک مهرباني ته اړ. په یو بل حدیث مبارک کې به مو اوریدلی وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله یو چا کور مخته یو ویالوي او د پکې هر ورځ 15 وخت ځان منځي، نو کله به پر بدن نه پاکي پاتې شي. هغه مبارک فرمایلی 15 وخت لمونځ هم همدغه شان انسان له ګناهونو پاکوي. 29م نصیحت: د سحر او مازیګر لمونځونه. 15 وخت لمونځونه ټول فرض او مهم دي او له شرعي عذر پرته قضا کول یې حرام دي او انسان پرې ګناهګاریږي. خو په ګڼو احادیثو کې د دې 2 وخت لمونځونو په اړه ډیر ټینګار شوی. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې 2 بردین وکړل جنت ته داخل شو. برد یخ هوا ته وایي. د 2 لمونځونو ته ځکه بردین یا 2 یخوالي ویل شوی چې سحر لمونځ هم په یخه هوا کې تر لمر ختو مخکې وي او د مازیګر لمونځ وخت کې هم لمر ښکته کېدو کې وي او د هوا تودوخه ورسره کمه وي. د دې حدیث مبارک مفهوم دا دی چې د سحر او مازیګر لمونځونه جنت ته د داخلېدو لامل کیږي او څوک چې پرې پابندي کوي جنت ته به داخل شي ان شاء الله. د صحیح مسلم په یو حدیث کې هم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه څوک به دوزخ ته داخل نشي چې تر لمر ختلو او لمر ډوبېدو مخکې لمونځونه کوي، یعنی د سحر او مازیګر لمونځونه. په دې 2 لمونځونو ځکه ټینګار شوی چې د سحر د خوب وخت وي او له خوبه پاتېدل اسانه نه دي او ځانګړی اخلاص غواړي، او مازیګر په وخت کې بیا خلک په خپل کارونو مصروف وي او له کارونو ځان فارغول او لمونځ کول زورور ایمان او اخلاص غواړي. د دې 2 وختونو په اړه په سورته قاف کې هم ټینګار شوی دی. الله پاک فرمایي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ژباړه او د خپل رب تسبیح او حمد بیانوه تر لمر ختلو مخکې او تر لمر ډوبېدو څخه مخکې. 30م نصیحت: د جمعې لمونځ. جمعه ډیره مبارکه او مهمه ورځ ده. څوک چې د جمعې لمونځ لپاره ښه چمتووالی ونیسي او په جمع سره د لمونځ وکړي، د یوې اونۍ ګناهونه یې بخښل کیږي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اودس وکړي او په ښه ډول یې وکړي، یعنی ټول رکنونه یې پوره کړي، بیا جمعات ته د جمع لمونځ لپاره لاړ شي، د خطبې اورېدو لپاره چوپ کینی، د همدې ساعت او تر بلې جمعې ګناهونه ورته بخښل کیږي او د یوې اونۍ د پاسه
د 3 ورځو نورو ګناهونه هم ورته الله پاک بخي. 3 ورځې ځکه ورزیاتې شوي چې الله پاک د یوې نیکۍ بدله 10 چنده ورکوي. یعنی موږ یوه نیکي کوو الله پاک د 10 نیکیو اجر راکوي، خو که ګناه کوو یوه ګناه حسابیږي. یعنی یوازې د جمعې لمونځ کولو باندې الله پاک موږ ته د 10 ورځو ګناهونه بخي. علما وایي دا هم صغیره ګناهونه دي، ځکه کبیره ګناهونه توبې ته ضرورت لري چې انسان ترې باید توبه وباسي. ځکه د صحیح مسلم په یو بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 لمونځونه جمعه تر بلې جمعې او روژه تر بلې روژې د ګناهونو بخونکي دي که چیرې له کبیره ګناهونو ډډه وشي. یعنی 5 لمونځونه په خپلو وختونو منځ کې، جمعه له یوې جمعې تر بلې او روژه د یوه کال ګناهونو کفاره ده. 11 نصیحت: د جمعې په ورځ د دعا قبلېدو ساعت. د جمعې ورځ ډیره مبارکه ورځ ده. په دې ورځ کې داسې یو ساعت شته چې که مسلمان پکې دعا وکړي حتما قبلېږي. په یو متفقون علیه حدیث کې ابي هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځ یاد کړه او فرمایل په دې ورځ کې داسې یو ساعت دی چې کله دغه وخت مسلمان بنده په لمونځ ولاړ وي او له الله تعالی څخه څه شی وغواړي الله تعالی یې ورکوي. بیا یې په لاس مبارک د دې وخت کموالي ته اشاره وکړه. د حدیث په شرح کې د دې جملې په اړه چې په لمونځ ولاړ وي او دعا کوي، علما وایي له صلات څخه مراد شاید دعا وي، ځکه عربي کې صلات دعا ته وایي، یعنی دعا کوي. دا چې د جمعې په ورځ د دعا د قبلېدو دغه ساعت کوم وخت دی، علما پکې 2 نظرونه لري. لومړی د جمعې د لمونځ لپاره په منبر د امام له کېناستلو د لمونځ تر پایه. دا د ابن العربي، قرطبي، النووي، ابن رجب او ابن عابدین نظر دی. د دوی دلیل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت شوی حدیث دی چې فرمایي د جمعې په ورځ د ساعت په اړه مې له خپل پلار څخه اوریدلی چې هغه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې فرمایلی دي دا ساعت د امام له کېناستلو او د لمونځ تر پایه وخت منځ کې دی. دویم قول کې بیا بله ډله علما وایي دا ساعت د مازدیګر لمونځ وخت څخه وروسته دی. دویمه خبره اکثره سلف علماو غوره کړي لکه امام احمد، اسحاق، ابن عبدالبر، ابن القیم، الحجاوي او ځینو نورو. د دوی دلیل هم هغه حدیث دی چې جابر رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی چې فرمایلی دي د جمعې ورځ 12 ساعته ده. په دې کې داسې یو ساعت دی چې کله پکې مسلمان هر څه وغواړي الله پکې ورکوي. یعنی د مازدیګر لمونځ وخت څخه وروسته په وروستي ساعت کې ولټوي، یعنی د ماښام د لمانځه وخت داخلېدو څخه یو ساعت مخکې دغه وخت دی. اسانه لاره یې موږ او تاسې ته دا ده چې دغه ساعت په یادو 2 وختونو کې ولټو. کوم وخت چې امام د جمعې خطبې لپاره منبر ته پورته کیږي او د جمعې لمونځ تر پایه پورې دغه وخت هر ډول دعا چې غواړو له الله پاک بخښنه غواړو، توبه وباسو، ورته دعاګانې کوو، کوم حاجت لرو، هر څه چې غواړو په دغه وخت کې وغواړئ. او بل د مازدیګر لمونځ وخت چې داخليږي له دې نه شروع د ماښام لمونځ داخلېدو پورې دغه وخت کې خپلې ټولې دعاګانې کوئ. یعنی دواړه سره راټول کړئ، هم کله چې امام منبر ته خیږي او د جمعې لمونځ پورې دغه وخت کې دعاګانې کوئ، او کله چې مازدیګر لمونځ وخت داخليږي د جمعې په ورځ له دغه وخت نه شروع د ماښام لمونځ داخلېدو پورې دعاګانې کوئ، ان شاء الله قبلېږي. 22 نصیحت: په سنت المنځونو پابندي. ګڼ کسان وینو چې په دوامدار ډول یوازې فرض لمنځونه کوي او سنت پرېږدي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه په یو مبارک حدیث کې فرمایلی هر مسلمان بنده چې هر ورځ د الله تعالی لپاره له فرضي لمونځونو څخه هاخوا 12 رکعاته اضافي او غیر فرضي لمونځ وکړي د دې په بدل کې به ورته الله پاک جنت کې کور جوړ کړي. 4 د غرمې له فرضي لمونځ څخه مخکې او 2 ترې وروسته، 2 رکعاته له ماښام وروسته، 2 رکعاته له ماخوستن او 2 رکعاته د سهار له لمانځه څخه مخکې. انسان
په سنت او نفلي عبادتونو الله پاک ته نږدې کیږي او په دوامداره توګه د ترسره کولو له کبله یې الله پاک انسان ته واړه ګناهونه بخي او د انسان درجه ورسره لوړیږي. په یو بل مبارک حدیث کې بیبي عایشه رضی الله عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې فرمایلی دي چې په 12 رکعاته سنت لمونځ خواري وزغمله، یعنی د دې په ترسره کولو یې صبر وکړ او دوامدار یې ترسره کړل، الله پاک به ورته جنت کې کور جوړ کړي. 4 تر غرمې مخکې 2 وروسته 2 رکعاته تر ماښام لمونځ وروسته 2 تر ماسخوتن وروسته او 2 له سهار لمونځ څخه مخکې. 3 نصیحت له ګناه وروسته 2 رکعاته نفل لمونځ. هر وخت چې درڅخه یوه ګناه کېده ورپسې سملاسي 2 رکعاته نفل کوه او توبه وباسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هر بنده چې یوه ګناه وکړي ورپسې ښه اودس وکړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي او له الله پاک څخه بخښنه وغواړي، الله پاک به ورته بخښنه وکړي. الله متعال د آل عمران سورت کې د متقیانو په اړه فرمایلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ژباړه: پر هغه لاره په منډه منډه وځغلئ چې ستاسې د پروردګار د بخښنې او د هغه جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د اسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه له خپل رب ویریدونکو خلکو یعنی متقیانو لپاره تیار کړای شوی دی. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. د هغو لپاره چې د بډایۍ او بېوزلۍ په دواړو حالتو کې مال مصرفوي یعنی صدقه ورکوي، غوسه خوري او د نورو لنډپاري یا تیروتنې بخي، داسې نیکان خلک د الله پاک ډېر خوښ دي. ورپسې آیت کې الله پاک فرمایي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره یا فحاشي ورڅخه وشي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي، نو ورسره جوخت الله ور یادیږي او له هغه څخه هغوی د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي، ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخښلی شي، او هغوی له پوهې او ادراک سره په خپلو کړنو ټینګار نه کوي، یعنی دوامداره یې نه کوي. بل آیت کې الله پاک فرمایي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. داسې خلکو بدله د دوی د رب په نزد دا ده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. سبحان الله، ګناه هم کوي او داسې د بخښنې فرصت هم درته شته. ته په خپل رب څومره ګران یې. نو چې ګناه درنه کېده 2 رکعاته نفل کوه او له خپل رب بخښنه غواړه، هغه به درته بخښنه وکړي ان شاء الله. 4 نصیحت د شپې په لمونځ پابندي کول. له فرض وروسته تر ټولو غوره لمونځ تهجد یا صلاة اللیل دی. دا د صحیح مسلم په یو روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهترین لمونځ تر فرض لمونځ وروسته د شپې لمونځ دی. د حدیث په بله برخه کې بیا راځي چې له روژې میاشتې روژو څخه وروسته تر ټولو غوره روژې په محرم میاشتو کې دي. تهجد د الله پاک ځانګړي بندگان کوي، ځکه د شپې ټول خلک ویده وي
خو ځینې خاص خلک راپورته کیږي او د خپل رب په حضور کې درېږي او عبادت کوي. د تهجد لمونځ په خوند که پوه شي بیا به یې هېڅکله نه پرېږدي. په ځینو نورو حدیثونو کې راغلي چې مفهوم یې د 2 وختونو کې انسان خپل رب ته ډېر نږدې وي، یو په سجده کې او بل د شپې ناوخته. 15 نصیحت: د څاښت لمونځ کول. د څاښت لمونځ کوم یو دی؟ هغه 2 رکعاته نفل لمونځ دی چې د لمر ختلو څخه شاوخوا 15 دقیقې وروسته چې لمر سم راپورته شي تر لمر پرېوتو څخه 15 دقیقې مخکې پورې دغه وخت کې 2 رکعاته لمونځ ته صلات الضحى یا څاښت لمونځ وایي. د فقهاو د اتفاق په اساس د لمونځ حکم مستحب دی. د مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ژباړه: په تاسې کې د هر یوه په ټولو هډوکو هر ورځ صدقه ده، یعنی د هر اندام د سلامتیا له امله باید د الله پاک د شکر ادا کولو لپاره صدقه ورکړل شي. او دغه صدقه په څه شي ادا کیږي؟ د هر لمونځ په ترسره کولو صدقه ده، روژه صدقه ده، حج صدقه ده، تسبیح صدقه ده، تکبیر صدقه ده، د الله پاک حمد بیانول صدقه ده. خو دا ټول بیا 2 رکعاته څاښت لمونځ کې راټولیږي، یعنی د دې ټولو صدقو جواب 2 رکعاته د څاښت لمونځ دی. د حدیث مفهوم دا دی چې د سالمو اندامونو نعمت چې الله پاک موږ ته راکړی، په موږ هر یو د دې شکر ادا کول لازم دي او د دې شکر ادا کولو لپاره پر موږ صدقه لازم ده. اوس دغه صدقه موږ په څه شي ادا کولی شو؟ په لمونځ، روژه، تسبیح، تکبیر او حمد بیانولو. ځینو حدیثو کې نور هم راځي لکه د لارې نه د خس و خاشاک لرې کول، مزاحم شیان لرې کول، یا امر په معروف، یا نور ځینې شیان هم راځي. یعنی په دغو عملونو موږ دغه صدقه ادا کوو. خو دا ټولې صدقې بیا په 2 رکعاته څاښت لمونځ کې راټولیږي. یعنی د څاښت 2 رکعاته نفل لمونځ چې وکړو، لکه دا ټولې یادې شوې صدقې چې ورکړل شوي وي او د الله پاک شکر دې ادا کړی وي. اسانه لار یې دا ده، کله چې سهار لمونځ کوئ تر لمر ختو وخته پورې تلاوت او نور اذکار کوئ. چې لمر راپورته شو 15 دقیقې شاوخوا وروسته بیا 2 رکعاته نفل وکړئ. همدا د څاښت لمونځ دی چې دومره ثواب لري. 14 نصیحت: په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل. چا چې یو ځل درود شریف ووایه، الله پاک په ده باندې 10 وارې رحمت وروي، 10 ګناهونه ورته معاف کوي او 10 درجې مقام لوړوي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ژباړه: چا چې په ما یو ځل درود ووایه، الله پاک به په هغه 10 وارې رحمت وکړي، 10 ګناهونه به ترې معاف کړي او 10 درجې به یې مقام لوړ کړي. د حدیث مبارک مفهوم دا دی چې که څوک یو ځل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایي، الله پاک هغه ته د یو ځل پر ځای د 10 ځلو درود ویلو اجر ورکوي. ځینې علماو د دې معنی داسې کړې چې الله پاک درود ویونکی په ملأ الاعلی کې یادوي، یعنی درناوی یې کوي او مقام یې لوړوي. د دې ترڅنګ یې 10 ګناهونه ورته بخي او 10 درجې مقام لوړوي، یوازې د یو ځل درود ویلو باندې. سبحان الله، همدا یوازې بس دی چې الله پاک خپل عاجز او کمزوری بنده یادوي او قدردانه یې کوي. د درود ویلو په برکت دا مقام ته ګټلی شي. نو همیشه په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل خپل عادت کړه، په ځانګړي ډول د جمعې په شپه او ورځ. 14 نصیحت: د الله پاک لپاره روژه نیول. څوک چې د الله پاک په لار کې فرضي یا نفلي روژه ونیسي، د دې روژې په برکت به الله پاک د دوزخ له اوره وساتي. یو صحیح حدیث کې چې ترمذی، نسائی، ابن ماجه او احمد روایت کړی راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من صام یوما فی سبیل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خریفه. ژباړه: څوک چې د الله په لار کې یوه ورځ روژه ونیسي، الله پاک به یې مخ په دې روژه د دوزخ له اوره 80 کاله لرې کړي. ځینې علما وایي په دې حدیث کې د فی سبیل الله یا الله پاک لارې څخه مراد د جهاد پر مهال روژه ده. خو ځینې نور بیا وایي چې فی سبیل الله څخه مراد اخلاص ده، چې روژه خاص د الله پاک د راضي کولو په نیت ونیول شي. نو دغه روژې په برکت به الله پاک مسلمان د دوزخ له اوره بچ کړي. 18 نصیحت:
هر میاشت 3 روزې نیول د یو کال ثواب لري. په یو صحیح حدیث کې چې ترمذی، نسائی، ابن ماجه او احمد روایت کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من صام 3 ایام من كل شهر فقد صام الدهر كله. ژباړه: چا چې هر میاشت 3 ورځې روژه ونیوله، ثواب یې دومره دی لکه ټول کال چې روژه نیولې وي. د دې خبرې تایید قرآن کریم هم کړی دی. الله پاک د سورة الانعام په 160 آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. ژباړه: څوک چې یو نیکی وکړي د هغې 10 چنده بدله ورکول کیږي. په حدیث شریف کې هر میاشت 3 ورځې روژه راغلی وه. کال یا 12 میاشتو کې ټولې 14 روژې کیږي. نو 14 چې په 10 کې ضرب کړي 360 ورځې کیږي. د قرآن کریم د دغه قاعدې په اساس د هر روژې ثواب د 10 روژو دی چې هر میاشت کې 3 روژې د 13 روژو ثواب لري. نو له دې سره په هر میاشت کې 3 روژې دومره ثواب لري لکه ټول کال چې دی روژه نیولې وي. 9 نصیحت: روژې مبارکې فرضي روژو د فضیلت په اړه د قرآن کریم آیتونه او ګڼ احادیث ټینګار کوي. د بخاري او مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه نیونکي ته لوی زیری ورکړی دی. فرمایي: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ژباړه: چا چې د رمضان روژې په ایمان او د اجر ترلاسه کولو په نیت ونیولې، مخکینی ګناهونه ورته وبخښل شو. او څوک چې د قدر شپه په عبادت او ثواب ترلاسه کولو په نیت سهار کړي، یعنی ټوله شپه عبادت وکړي، مخکینی ګناهونه یې وبخښل شول. د حدیث په شرح کې راځي د غفر یا وبخښل شو ماضي کلمه د ټینګار لپاره استعمال شوی، یعنی په یقیني ډول د مسلمان ګناهونه بخښل کیږي کله چې دی روژه په ایمان او د ثواب په نیت باندې ونیسي او د قدر شپه په همدغه نیت او ایمان سره په عبادت تیره کړي. علما وایي د انسانانو حق له دې جلا دی، ځکه د انسان حق باید انسان ته ورکړل شي. الله پاک د خپلو بندگانو حق ته نه بخي، خپل حقونه درته که یې خوښه شي بخي. 40 نصیحت: د شوال 4 روژې نیول. کله چې روژه تیره شي، الله پاک مسلمانانو ته یو بل طلایي فرصت ورکوي. د شوال میاشت 4 روژې. که رمضان میاشت کې روژه ونیسي او تر روژې نه پس میاشت کې هم 4 اضافي نفلي روژې ونیسي، داسې ده لکه پوره کال چې دی روژې نیولې وي. د صحیح مسلم په روایت شوی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ژباړه: چا چې د رمضان روژې او ورپسې د شوال 4 روژې ونیولې، داسې ده لکه ټول کال چې روژې نیولې وي. دا ضرور نه ده چې 4 واړه روژې د شا په شا وي. کوای شي هفته کې 2 دانې ونیسي، یا کوای شي هر دوشنبه او پنجشنبه روژه ونیسي چې له دې سره به د په سنتو هم عمل کړی وي او نفلي روژې به هم نیولې وي. کوای شي ټوله میاشت کې چې هر ورځ ستا خوښه وي 4 روژې ونیسي. 41 نصیحت: روژه لرونکو ته روژه ماتې ورکول. روژه لرونکي ته د روژه ماتې ورکول دومره ثواب لري لکه څومره چې د هغه کس روژه ثواب لري. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من فطر صائما او جهز غازيا فله مثل اجره. ژباړه: چا چې روژه لرونکي ته افطاري ورکړه او غازي سره مرسته وکړه، دومره اجر لري لکه څومره چې د هغوی عمل اجر لري. یعنی که ته یو کس ته روژه ماتې برابر کړي، الله پاک ته د یوې اضافي روژې ثواب درکوي. همدارنګه که ته د الله په لار کې یو مجاهد سره مرسته وکړي او هغه ته د هغه اړتیاوې پوره کړي، همدومره اجر ګټې لکه تا چې دغه جهاد کړی وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث مبارک کې فرمایلی: الدال علی الخیر کفاعله. څوک چې د یو خیر کار دلیل لامل یا باعث شي، همدومره اجر لري لکه څومره چې د هغه کار تر سره کوونکی اجر ګټي. 42 نصیحت: د قدر په شپه قیام اللیل. الله تعالی د مسلمانانو لپاره داسې یوه لویه ډالۍ چمتو کړې چې تصور یې نشي کېدای. د قدر شپه ولې به دا شپه بختوره نه وي چې کله پکې قرآن نازل شوی وي؟ الله پاک پخپله فرمایلی: لیلة القدر خیر من 1000 شهر. د قدر شپه
تر 1000 میاشتو غوره ده. 1000 میاشتې شاوخوا 83 کاله کېږي. ته چې دغه شپه ومومې او عبادتونه پکې وکړئ، لکه تر 83 کالو زیاته موده کې چې دی سر په سر عبادت کړی وي. آن ښایسته تر عمر زیات، خو یوازې په یوه شپه. سبحان الله، زموږ رب څومره مهربان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د قدر شپه په عبادت او د ثواب ترلاسه کولو په نیت سهار کړي، یعنی شپه په عبادت تیره کړي، مخکینی ګناهونه یې وبخښل شول. 43م نصیحت: صدقه ورکول. صدقه داسې یوه وسیله ده چې انسان پرې ډېر لوی لوی نعمتونه ترلاسه کولی شي. د الله پاک غضب په رحمت بدلوي، مال کې برکت او زیاتوالی راولي او انسان ته سکون او د زړه ډاډ ورکوي. تر ټولو مهمه ده چې بنده خپل رب ته نږدې کوي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ژباړه: صله رحمي عمر زیاتوي، یعنی برکت کوي، او په پټه صدقه ورکول د الله پاک غضب بدلوي. په پټه صدقه دې ته وایي چې ته اړمنو کسانو سره مرسته کوي او زړه کې د دا ویره وي چې خلک مې ونه ویني یا را باندې خبر نشي او هر ځای په اړه خلکو ته ونه وایي یا عکسونه یې نه خپروي. امام احمد ابن حنبل او امام ترمذی په خپلو کتابونو کې یو صحیح حدیث روایت کړی چې د الله پاک حبیب صلی الله علیه وسلم په 3 داسې شیانو قسم کوي چې زموږ لپاره ډیر زیات مهم دي. فرمای: 3 اقسم علیهن واحدثکم حدیثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة فاعفوا يعزكم الله ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ژباړه: په 3 شیانو درته په الله تعالی قسم کوم او یو خبره درته کوم په یاد ساتئ. صدقه د بنده مال نه کموي او په هر بنده چې ظلم وشي او هغه په مقابل کې صبر وکړي، الله تعالی به عزت ورکړي او عزتمن بشي. او څوک چې د سوال لپاره د بنده دروازه پرانیزي یا ټکوي، الله تعالی به ورته د بېوزلۍ یا فقر دروازه پرانیزي. دغه مبارک حدیث په دغه 3 جملو کې کتابونه خبرې دي. لومړی: ما نقص مال عبد من صدقه. صدقه د بنده مال نه کموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې قسم کړی دی. سبحان الله، د الله تعالی حبیب په خپل خالق درته قسم کوي چې صدقه د انسان مال نه کموي، بلکې درته پکې برکت اچوي او څو چنده بدله یې درکوي. ډېری مسلمانان د دې لپاره صدقه نه کوي چې فکر کوي صدقه اقتصادي بوج دی او مال ورسره کمیږي. که موږ واقعا مؤمنان یو او په الله تعالی ایمان لرو، د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره مو باید یقین راشي. نبی صلی الله علیه وسلم درته قسم کوي او د قرآن کریم ګڼ آیاتونه پر دې دلالت کوي چې د صدقې بدله څو چنده ده، خو ستا پرې باور نه راځي. د نتیجې د ترلاسه کولو لپاره یې بې صبره یې او دا نه منې چې صدقه د مال کمولو پر ځای حقیقت کې مال زیاتوي او برکتي کوي. 44م نصیحت: حج او عمره کول. یوه عمره تر بلې د دواړو منځ کې د ګناهونو کفاره ده. مثلا تا یوه عمره کړې وي، کله چې دویمه کوي، دا تر هغې لومړۍ عمرې پورې د ترسره شویو ګناهونو کفاره ده. یعنی د دغه دواړو تر منځ چې د کوم ګناهونه کړي، هغه درته الله پاک په دغه دویمه عمره باندې او په لومړۍ عمره باندې بخي. البته دا صغیره ګناهونه دي علما وایي، او کبیره ګناهونه به یوازې په خالصانه توبه او دغه ګناهونو په پرېښودو بخښل کېدای شي. د بخاري او مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ژباړه: عمره تر بلې د ګناهونو کفاره ده او په اخلاص او پاک نیت د حج یوازینی جزا بیا جنت ده. مبرور حج دې ته وایي چې د حج پر مهال حاجي له ګناه ځان وساتي او په اخلاص حج وکړي، نه د دې لپاره چې خلک ورته حاجي وایي یا ریا وکړي. 45م نصیحت: د ذوالحجې په 10 ورځو کې عمل.
په انسانانو د مهربان رب لویو لورینو پیرزیونو کې ځینې ورځې شامل دي چې عبادت پکې تر عادي ورځو ډیر اجر لري. دا فرصتونه الله پاک انسانانو ته ورکړي چې خپل رب ته په اخلاص عبادت وکړي او جنت وګټي. مسلمان باید له دې ورځو او دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي. په دې ورځو کې د ذوالحجې میاشتې لسې لومړنۍ ورځې هم شامل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایلی: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ژباړه: هیڅ داسې ورځ نشته چې نیک عملونه پکې د الله پاک خوښ وي لکه د دغو لسو ورځو، یعنی د ذوالحجې لسو لومړنۍ ورځو. صحابه وپوښتل: آیا د الله پاک په لاره کې تر جهاد هم غوره ای د الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ان تر جهاد هم غوره، مګر دا چې یو څوک له خپل نفس او مال سره ووځي او بیرته له هیڅ شي سره راستون نشي، یعنی شهید شي. کله چې صحابه رضی الله عنهم له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې د ذوالحجې په لومړۍ لسو ورځو کې نیک عملونه تر نورو ټولو عملونو د الله پاک ډیر خوښیږي، صحابه پوښتنه وکړه چې ان تر جهاد هم په دغه ورځو کې عمل غوره دی؟ ځکه تر دې خبرې اوریدو وړاندې ټولو سره ښایي دا تصور و چې الله پاک ته تر ټولو غوره عمل جهاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: هو، عادي ورځو کې تر جهاد هم په دې ورځو کې نیک عملونه د الله پاک خوښ دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې دا جلا کړه چې یو کس د خپل سر او مال په بیه د الله پاک په لار کې جهاد لپاره ووځي، خپل مال او ځان قرباني کړي، یعنی شهید شي، دا بیا تر ټولو عملونو ان د ذوالحجې په دغو لسو ورځو کې تر نیکو عملونو ډیر فضیلت لري. د دې حدیث په شرح کې ځینې علما وایي د ذوالحجې لس لومړنۍ ورځې چې عرفه هم پکې راځي د روژې میاشتې تر ورځو هم غوره دي، خو د روژې بیا لس اخري شپې بهتري دي ځکه چې هغې کې لیلة القدر شپه تر زرو میاشتو الله پاک غوره بللي. نیکو عملونو کې د فرضي او سنتو لمونځونو او عبادتونو ترڅنګ د قرآن کریم تلاوت، تکبیرات، د الله پاک حمد و ثنا ویل، اذکار او درود ویل، صدقه کول، روژه نیول، ګناهونه پرېښودل، دعاګانې کول او نور نیک کارونه شامل دي. شپږ څلوېښتم نصیحت: د الله پاک په لار کې جهاد کول. د رښتیني جهاد د فضیلت په اړه د قرآن کریم ګڼ آیتونه او حدیث شته. جهاد ورور وژنې ته نه وایي، بلکې له خپل ملک څخه د دفاع او د اعلی کلمت الله او د مسلمانانو عزت لپاره د الله په لار کې تکلیف ګاللو ته او قربانیو ته جهاد وایي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها وموضع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا وما علیها والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خیر من الدنیا وما علیها. ژباړه: یو ورځ د مسلمانانو د سنگر ساتل تر دنیا او هغه څه چې پکې دي غوره دي، او له جنت څخه د یوې قمچینې په اندازه ځای له دنیا او په دنیا کې چې هر څه دي تر دې غوره دي، او له سهاره تر غرمې او له ماسپښین څخه تر شپې وخت ته چې څوک د الله په لار کې تیروي دا تر دنیا او مافیها غوره دي. د حدیث په شرح کې راځي رباط د هغه ځای ساتلو یا په هغه ځای پیرې کولو ته وایي چې د کفارو مسلمانانو د جګړې ترمنځ واقع وي او د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره پرې پیره کیږي یا ساتل کیږي ترڅو دښمن په ناڅاپۍ پرې برید ونه کړي. موضع الصوت من الجنه معنی بیا داسې ښودل شوی چې هغه اندازه ځمکه چې په آس د سپور مجاهد قمچینه پرې غورځي سره له دې چې دومره کوچنی ده تر ټولې دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دي غوره دي. 40 نصیحت: جنازه کې ګډون کول. په جنازه کې برخه اخیستل ډیر ثواب لري چې په اړه د صحیح بخاری او مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من شهد الجنازه حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. ژباړه: چا چې جنازه کې ګډون وکړ تر دې چې د جنازې لمونځ یې وکړ د ده لپاره یو قیرات ثواب دی. چا چې په جنازه کې د مړي تر ښخېدو ګډون وکړ د هغه لپاره بیا 2 قیراته ثواب دی. صحابه پوښتنه وکړه چې قیراتان څه شی دی؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دوو لویو غرونو په شان. یعنی که چا جنازه کې ګډون وکړ بیا د جنازې لمونځ هم وکړ او د مړي تر ښخېدو هلته پاتې شو، د ده لپاره د دوو لویو غرونو په اندازه ثواب دی. دومره ډیر ثواب. 48 نصیحت: خپله ژبه او شرمځایونه له ګناه ساتل. څوک چې خپله ژبه او خپل شرمځایونه له ګناه وساتي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د جنت ضمانت کړی دی. د صحیح بخاری په یو حدیث کې مبارک فرمایلی: من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه اضمن له الجنه. ژباړه: څوک چې ماته د هغه څه چې د ګیرې او د هغه څه چې د پښو منځ کې دي ضمانت وکړي، یعنی له ګناه څخه خوندي وساتي، زه به ورته د جنت ضمانت وکړم. ژبه او شرمځایونه د الله پاک لوی نعمتونه دي. همدا ځایونه جنت ته د تللو یا له جنت څخه د محرومېدو لامل کېدای شي. پښتو کې متل دی چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. څوک چې خپله ژبه له سپکو خبرو، غیبت، تهمت، قذف، دروغو او نورو ګناهونو څخه وساتي، د دې پر ځای پرې د الله پاک عبادت وکړي او د خیر خبرې پرې وکړي. او څوک چې خپل شرمځایونه له زنا او نورو فاحشو کارونو څخه خوندي وساتي او په حلاله طریقه استعمال کړي، داسې انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت ضمانت کړی دی. 49 نصیحت: د لا اله الا الله ویلو فضیلت. الله پاک د انسانانو لپاره د خیر ډېر دروازې پرانیستي پرېښي دي او په اسانه اسکارو ډېر ثوابونه ورکوي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حزرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ژباړه: چا چې د ورځې 100 وارې دا کلمه وویله: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، د ده لپاره د 10 غلامانو د آزادولو په اندازه ثواب دی. 100 نیکي ورته لیکل کېږي، 100 ګناهونه یې بخښل کېږي او دا ذکر به یې ټوله ورځ تر ماښامه پورې له شیطان څخه خوندي وساتي او تر ده به بل چا ښه عمل نه وي کړی مګر دا چې تر ده کوم چا دا ذکر زیات کړی وي. دا د عادت کړه چې هر ورځ 100 وارې دا د ذکر په ډول وایي. 50 نصیحت: د سبحان الله وبحمده ویلو فضیلت. څوک چې په ورځ کې دا تسبیح 100 وارې ووایي، ګناهونه به یې وبخښل شي، ان که د سمندر د زګ په اندازه وي. د بخاري په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حتت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ژباړه: چا چې په یو ورځ کې 100 وارې وویل سبحان الله وبحمده، ګناهونه یې وبخښل شو، ان که د سمندر د زګ په اندازه هم وي. د بخاری او مسلم په یو بل روایت شوی حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. 2 کلمې دي چې په ژبه اسانه خو د نیکیو په تله کې درنې او د الله پاک ډېرې خوښې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا هم روزانه 100 وارې وایي. د ذکر په ډول باندې عادت ساتي. ان شاء الله د حسناتو د نیکیو طلب مو درنوي. یو 50 نصیحت: د لورګانو د روزنې او تربیې فضیلت. زموږ استاسي په ټولنه کې ګڼو کسانو ته د عیب ښکاري چې الله پاک یوازې لوڼې ورکړي وي یا یې لورګانې زیاتې او زامن کم وي. څوک ورته پیغور ورکوي، ځینې پرې ځان ښیي، یو شمېر ورته تسلیت په ډول ډاډ ورکوي او په ټوله کې ناخوښ وي. الله پاک د هغو خلکو په اړه چې د لوڼو په زیرې خفه کېږي فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ژباړه: کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخ یې تور اوړي او هغه ته یعنی دومره سخته وي لکه د وینې غړپ چې تیروي. دا په حقیقت کې د الله پاک فیصله باندې اعتراض دی، ځکه الله پاک په خپله په قرآن کریم کې فرمایلی لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ژباړه: الله پاک د اسمانونو او ځمکې د باچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي، چاته چې خوښه وشي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه وشي هلکان ورکوي، او چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډوډ ورکوي، او چاته چې خوښه شي شنډوي. هغه ته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی. د لور د روزلو بدله پوهیږئ څه شی دی؟ جنت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی من کن له 3 بنات یؤویهن ویرحمهن ویکفلهن وجبت له الجنة البتة. قیل یا رسول الله فإن كانت 2 قال وإن كانت 2 قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له 1 لقال 1. ژباړه: څوک چې 3 لوڼې ولري او د دوی ښه پالنه او ساتنه وکړي، مهرباني پرې وکړي او نفقه پرې وکړي یا یې کفالت وکړي، د ده لپاره جنت واجب شو له شک پرته. چا ترې پوښتنه وکړه چې د الله رسوله که 2 وي هم دغه شان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، که 2 وي هم دغه شان. ځینو وویل که 1 وي هم دومره اجر لري؟ ځواب ورکړل شو چې هو، یعنی که چاته الله پاک 1 یا 2 یا 3 لوڼې ورکړي وي او دوی ښه پالنه وکړي، د داسې مور او پلار بدله له شک پرته جنت دی. نو د هغه چا په اړه مو څه ګمان دی چې الله پاک تر دې هم ډېرې لورګانې ورکړي وي؟ که تاسې ته الله پاک دا نعمتونه درکړي وي چې څومره ډېر وي، همدا اوس ووایئ الحمدلله. ځکه حدیث مبارک کې مو واورېدل چې که مسلمان مور او پلار ته الله پاک لوڼې ورکړي وي او هغوی ښه پالنه او تربیه وکړي تر دې چې لویانې شي، ټول حقونه ورکړي، زده کړې پرې وکړي، په دین یې پوه کړي، ادب ور وښایي، د داسې والدینو لپاره جنت واجب او حتمی دی او په دې کې شک نشته انشاءالله. له دې حدیث مبارک څخه ښکاري چې د زامنو تر روزلو د لوڼو روزل ډېر اجر لري، ځکه په حدیث کې یوازې لورګانې یادې شوي نه زامن. الله پاک د لوڼو د ساتلو او روزلو لپاره څومره لویه بدله ټاکلې، جنت. که ته یوازې لوڼې لرې، د زړه ډاډه کولو لپاره تر دې بل قوي دلیل شته؟ ته ته باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ډاډ درکړي چې الله پاک ترې ټول زامن اخیستي وو او یوازې لورګانې ژوندۍ پاتې وي او څومره پرې ګرانې وي. 52 نصیحت پر حیواناتو ترحم. موږ او تاسې ته سپی په ټولو حیواناتو کې بد ښکاري، خو زموږ سپېڅلی دین په ټولو حیواناتو د مهربانۍ سپارښتنه کوي او د دې کار لپاره الله پاک لوی اجر ټاکلی. هغه کیسه مو په حدیث کې اورېدلې چې یو انسان د سپي په خاطر باندې جنت ته لاړ. که مو نه وي په دې حدیث کې درته بیانوم. د صحیح بخاري په یو حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی چې هغه مبارک فرمایلی دی: بین رجل یمشي فاشتد علیه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ژباړه: یو کس روانو تنده پرې زوروره شوه، یو څا تښکته شو او اوبه یې ترې وڅښلې. کله چې راووت یو سپی یې ولید چې تندې اخیستی او ژبه یې وتلې او په ځمکه پزه موښي. سړي د ځان سره وویل په دې سپي هم هغه حالت راغلی چې په ما راغلی و، یعنې تږی شوی دی. خپل بوټ یې په خوله کې ونیو او څا ته
ښکته شو، په لاسونو یې اوبه ور واچولې او سپي ته یې اوبه راوړې او سپي ته یې ورکړې. الله پاک له دغه کس مننه وکړه او هغه ته یې ټول ګناهونه وبخل او د بخاري په یوه روایت کې راځي چې جنت ته یې داخل کړ. سبحان الله، په دومره کوچني کار جنت ګټل. دا ځکه چې الله پاک تر انسان ډیر مهربان دی. کله چې یو بنده د الله پاک په مخلوق زړه دردوي او مرسته ورسره کوي، الله پاک تر هر چا مهربان دی. له دې حدیث مبارک موږ ته دا درس دی چې باید مهربان زړه ولرو که غواړو چې الله پاک په موږ مهربان اوسي. انسان خو پرېږده، ان په حیوان هم باید رحم وکړو تر څو د ټول مخلوق خالق په موږ رحم وکړي. په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ژباړه: په رحم کوونکو انسانانو الله پاک رحم کوي. په ځمکه کې په مخلوق مهربانه اوسئ، په تاسې به هغه څوک مهرباني وکړي چې په اسمان کې دی. 53 نصیحت: د خپلو دینی ورونو د لیدو کتو اجر. د الله پاک لپاره یو انسان سره دوستی ډیر زیات اجر لري. په دې اړه ګڼه حدیث راغلي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا اخبركم برجالكم من اهل الجنه النبي في الجنه والصديق في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والرجل يزور اخاه في ناحيه المصر لا يزوره الا لله عز وجل ونساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العؤود على زوجها التي اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا اذوق غمضا حتى ترضى. ژباړه: آیا تاسې ته د جنت د خاوندانو په اړه خبر در نه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په دوام کې وفرمایل: هر نبی په جنت کې دی، رښتینی یا صدیق انسان په جنت کې دی، شهید په جنت کې دی، ماشوم چې له بلوغ مخکې وفات شوی وي جنت کې دی، او هغه کس چې د خپل مسلمان ورور لیدو ته د مصر څنډې ته یعنی د کلي یا ښار یوې لرې څنډې ته خاص د الله د رضا لپاره ورځي او هغه ویني، یعنی دا هم جنتی دی. او هغه ښځې مو جنتیانې دي چې له خپل میړه سره مینه کوونکي، ډېرې بچي راوړونکي او میړه ته ګټه رسونکي وي. او کله چې ناراضه کیږي یا میړه ترې ناراضه کیږي، دا راشي او د میړه په لاس کې لاس کیږدي او ورته ووایي: تر هغې نه ویده کیږم چې ته راضي شوی نه یې. په دې مبارک حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو صفتونه یاد کړل. وی فرمایل: پیغمبران یا نبیان رښتینی انسانان چې دین یې رښتیا ګڼلی وي او رښتیا وایي، شهید چې د الله په لار کې ځان قرباني کړی وي، ماشومان چې له بلوغ څخه مخکې وفات شوي وي، او هغه کسان چې د الله پاک د رضا لپاره یا د ثواب ترلاسه کولو په نیت د خپل مسلمان ورور یا ملګري پوښتنې او لیدو ته ورځي، که روغ وي او ناروغ او که لرې هم اوسیږي، دا خلک جنتیان دي. تر دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو میرمنو صفتونه بیان کړل. وی فرمایل: هغه میرمنې به جنت کې وي چې مینه کوونکې په ځانګړي ډول خپلو مړونو سره وي، ډېر اولاد لرونکي وي، میړه ته ګټه رسونکي وي، یعنې همیشه د میړه په ګټه فکر کوي او عادت یې وي چې میړه سره ښېګڼه وکړي، او کله چې ترې میړه په څه شي خفه شي، دا راشي او د میړه په لاس کې لاس کیږدي او هغه ته ووایي: له تشویش او خفګان څخه نه ویده کیږم تر دې چې ته مې خوشحاله کړی نه یې او میړه راضي کړي. دا صفتونه چې په انسان کې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتیان بللی دي. 54 نصیحت: د تواضع او عاجزۍ فضیلت. موږ او تاسې اکثره وخت د انسانانو په ظاهري بڼه ښه او بد معلوموو. داسې انسانان شته چې موږ ته ښایي ډېر کمزوري ښکاره شي، خو د الله پاک په وړاندې لوړ مقام لري. د بخاري شریف په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر. ژباړه: آیا تاسې ته د جنتیانو په اړه خبر در نه کړم؟ هر هغه ضعیف، عاجز چې خلک ورته ضعیف او کمزوري په سترګه ګوري، دا ضعیف ښکاري، خو که په الله پاک قسم وکړي قسم به یې پوره شي. آیا تاسې ته د دوزخیانو په اړه خبر در نه کړم؟ سخت سری او
سخت سره او زړه ازارونکي یا د خیر مخنیونکي، په جسامت غټ او ځان ته غره یا متکبره چې په تکبر په لاره ګرځي او په خلکو بې ځایه کبر کوي، خلکو ته په سپکه ګوري، ځان ورته قوي، لوی او کبرجن ښکاري. په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع د جنتیانو او کبر د دوزخیانو صفتونه یاد کړي. فرمایي ځینې انسانان دي چې الله پاک ته یې ځانونه مات کړي یا عاجزي او تواضع کوي، تر دې چې ځینې خلک پرې ملنډې وهي او سپکاوی یې کوي یا په سپکه ورته ګوري. خو دغه عاجزه بیا داسې انسان وي او دومره لوړ مقام لري چې که الله پاک باندې قسم وکړي او یو څه وغواړي هغه به وشي. الله پاک به یې قسم او دعا قبوله کړي او هغه کار به وشي چې دوی یې غواړي. دومره لوړ مقام به لري. د دوزخیانو صفات بیا دا دي چې سخت زړي، د خیر مخنیونکي او کبرجن وي، چې په خپل جسامت او لویوالي غره وي او په لاره تک سره په خلکو کبر کوي او بد اخلاقه هم وي. الله پاک دې موږ او تاسې د جنتیانو له ډلې کړي او له کبر او غرور نه مو دې وساتي. ټول وایي امین. 55 نصیحت: له جنجال څخه ځان ساتلو اجر. نیک اخلاق مسلمان د جنت لوړو مرتبو ته رسوي، نه یوازې په آخرت کې بلکې په دنیا کې هم د نیکو اخلاقو خاوند د خلکو ترمنځ محترم وي. د صحیح ابي داود په یو حسن حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ژباړه: زه د هغه چا لپاره د جنت په شاوخوا کې د یو قصر ضامن یا کفیل یم چې جدال یا جنجال پرېږدي، آن که دی په حق هم وي. د جنت په منځ کې د هغه چا لپاره چې دروغ پرېږدي، آن که د خندولو یا ساتیرۍ لپاره هم وي. او د جنت په لوړه مرتبه کې هغه چاته د قصر ذمہوار یم چې اخلاق یې ښایسته وي. 56 نصیحت: د میړه د اطاعت اجر. میرمنو ته الله پاک لوړ مقام ورکړی او جنت ګټل یې ورته ډېر اسانه کړي دي. اندا چې قیامت کې اختیار ورکوي چې له کومې دروازې چې خوښه وي جنت ته داخله شي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ژباړه: که یوه ښځه 5 وخته فرض لمونځونه کوي، روژه نیسي، له حرامو د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي، د میړه اطاعت کوي، قیامت کې به ورته وویل شي دننه شه جنت ته له کومې دروازې چې دې خوښه وي. سبحان الله، دومره لوړ مقام. 55 نصیحت: له لارې د مزاحم شي لرې کولو اجر. الله پاک خپلو بندگانو ته په کوچنیو کارونو لوی اجر ورکوي. د مسلم په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ژباړه: یو سړی مې ولید چې په جنت کې ګرځېده، له لارې د هغې ونې د لرې کولو په برکت چې خلکو ته تکلیف رساوه. یعنی په لاره کې ونه وه او خلکو ته مزاحمت کوه، دغه کس لرې کړه تر څو خلک په تکلیف نشي. د همدې کار په بدل کې الله پاک جنت ته داخل کړ. دا کوچنی کار ښکاري خو الله پاک ته لوی دی. 58 نصیحت: صله رحمي. خپلوي پالل یا صله رحمي په اسلام کې ډیر زیات ارزښت او لوی اجر لري چې انسان خپل رب ته ډیر نږدې کوي، ترڅنګ د انسان پر روزي کې د پراخۍ او برکت لامل کیږي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ژباړه: که څوک خوښوي چې روزي پراخ او برکتي شي، له ځان څخه ښه اثر پرېږدي، یعنی خلک به یې په نیکنامۍ یادوي، یا عمر یې اوږد او برکتي شي، نو خپلوي دې پالي. صله رحمي یا خپلوي پالل دې ته وایي چې ته د خپلوانو سره اړیکې وساتي، د هغوی پوښتنې
او لیدو ته ورشي او احوال یې واخلي. په مهرباني ورسره چلند وکړي. که غریبان وي مرسته ورسره وکړي او راشه درشه دې ورسره دوامداره وي. 9 نصیحت: د سلام خپرول. په خلکو سلام اچول یا سلام ویل د انسان درجه لوړوي، جنت ته د تللو لامل کیږي او د خلکو زړونو کې مینه ډیریږي. د مسلمانانو ترمنځ د مینې زیاتولو یوه ښه وسیله د سلام عام کول دي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ژباړه: جنت ته نه داخليږئ مګر دا چې ایمان راوړئ او ایمان نشئ راوړلی تر هغې چې خپلو کې مینه ونه کړئ. آیا تاسې ته داسې کار ونه ښایم چې په ترسره کولو یې ستاسې منځ کې مینه زیاتیږي؟ په خپلو منځونو کې سلام خپور کړئ. یعنی ستاسې ایمان هغه وخت پوره کیږي چې خپلو کې د کرکې پر ځای محبت وکړئ، او دا محبت هغه وخت ستاسې منځ کې ټینګېدای شي چې تاسې په یو بل سلام اچول عام کړئ او خپور یې کړئ. کله چې د مسلمان ورور ترڅنګ تېرېدې نو ورته ووایه: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا السلام علیکم ورحمت الله. 8 نصیحت: له اړتیا پرته له خلکو څه غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې منع کړي چې که د انسان وس کېږي له بل چا دې څه وغواړي. په یو حدیث کې مبارک فرمایلی: من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنه فقلت انا فکان لا یسأل احدا شیئا. ژباړه: چا چې ماته ضمانت وکړ چې له بل چا څه نه غواړي او زه ورته د جنت ضمانت وکړم. د حدیث راوی ثوبان رضی الله عنه فرمایي: ما وویل: زه ای د الله رسوله. هغه یعنی ثوبان به له هیڅ چا څه نه غوښتل. په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان هڅوي چې خپلې غوښتنې یوازې له الله پاک وکړي او په هغه توکل وکړي. د انسانانو له احتیاج ځان خلاص کړي او په الله پاک پورې خپل احتیاجات وتړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت د ضمانت خبره وکړه، ثوبان چې د هغه مبارک خادم وو وعده وکړه چې زه دا کار نه کوم او له هغې وروسته یې له هیڅ چا څه نه غوښتل. هر څه چې غواړې له الله پاک یې غواړه، چې بل ته یې ورکوي تا ته هم درکوي، خو په اخلاص دعا او په الله پاک نیک ګمان او پوره یقین ولره. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه دا دعا کوله چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا الله په حلالو باندې مال حرام وساته، یعنی دومره حلال مال راکړه چې حرام ته هیڅ اړتیا نه وي. واغننی بفضلک عمن سواک، او ما په خپل فضل سره د خلکو له احتیاجه غنی که، یعنی ما داسې حالت ته ورسوه چې خلکو ته هیڅ احتیاج ونه اوسم او ستانه پرته د بل چا نه غنا ونه غواړم. که احتیاج لرم هر څه لرم یوازې له تا یې وغواړم.